السلام علیکم ملګرو د سی پلس پلس د سیریز ته په خیر راغلی. په دې سیریز کې به ان شاء الله موږ په کنډیشنل سټیټمنټس یا همدارنګه ډیسیژن میکینګ سټیټمنټس باندې خبرې کوو چې څنګه د شاګردانو غوښتنې وي. سیدا په دې باندې به خبرې کوو لکه څنګه تاسو ته مخې ته ښکاري چې کنډیشنل سټیټمنټ مې لیکلي او ډیسیژن میکینګ موږ سلایډز جوړ کړي. اول به ان شاء الله په فلو چارټس باندې خبرې کوو چې موږ څنګه د دې فلو کتلی شو، څنګه یې سمبالولی شو، او دې نه وروسته به ان شاء الله موږ څه کوو. اول خو به څه کوو، سلایډز ته راځو. سلایډز کې به ګورو چې موږ سره څه موجود دي. موږ وایو چې کنډیشنل سټیټمنټس موږ که چېرې 2 نمبرې لرو او 2 نمبرو کې موږ یو کې موږ سره ویریبل وي نمبر 1 and نمبر 2. نمبر 1 کې ما 6 سټور کړي وي، ما لس سټور کړي وي، او نمبر 2 کې موږ سره شل پراته وي. زه وایم چې لس د شلو نه زیات دی، نو لس د شلو نه زیات کیدای شي، نه نشي کیدای. خو که چېرې موږ عامه سټیټمنټ لیکلی وي چې هو لس د نمبر 1 is greater than نمبر 2، نو موږ سره به اکزیکیوشن کوي، موږ سره به زموږ مشورې ته هغه ته به نه ګوري، موږ سره به فیصله نه اخلي. صحیح ده، زموږ فیصلې ته به نه ګوري. خو که چېرې موږ وایو چې نه دا لس د شلو نه زیات نه ده، دا میسج موږ ته مه پرنټ کوه، غلط یې پرنټ کوئ. موږ یو ډیسیژن یا فیصله موږ خپله ورکوو، کنډیشن ورکوو، تطبیق شرط ورکوو، نو دغه شرط مطابق څه موږ سره. که چېرې زه وایم دغه لس د شلو نه زیات و، بیا موږ سره دا سټیټمنټ کومه چې موږ سره ده چې لس د شلو نه زیات ده ولیکه، نو بیا موږ سره اکزیکیوټ کوه. که چېرې نه و موږ سره مه اکزیکیوټ کوه، موږ سره اکزیکیوټ کوه چې بیا د شل د لسو نه زیات ده، دویمه ویلیو د لسو نه زیاته ده. نو په دې لپاره موږ راځو چې کې کنډیشنل سټیټمنټس یا ډیسیژن میکینګ مطالعه کوو. دې نه مخکې هم موږ مطالعه کړي، خو ځینو شاګردانو غوښتنې وي چې په یو ویډیو کې دا ټول کار وکړم، او ټول کار موږ سره کوم یو ده چې د اف ده، اف ایلس ده، اف ایلس اف نیسټډ اف ایلس ده، نیسټډ اف ده، او همدارنګه سویچ سټیټمنټ ده. اف باندې موږ کار کوو. که چېرې اف کې کنډیشن موږ سره ټرو شي، نو موږ سره به د باډي ته به راشي، او باډي کې چې څه موجود دي هغه موږ سره اکزیکیوټ شي. چې دې باندې تاسو پوه شو ان شاء الله پروګرامینګ باندې به خپله پوهیږئ په دې سلایډز باندې. نو راځم دویم چې د اف ایلس د اف ایلس کې که چېرې کنډیشن موږ سره ټرو وي، نو موږ سره دې باډي ته به راشي د اف، او دا څه کوډ چې دا موږ سره اکزیکیوټ شي. او که چېرې دا کنډیشن موږ سره د اف فالس شي، نو دې کې موږ سره دویم شرط چې شی ده د ایلس ده، ایلس پکې راغی. ګوره اف کې موږ سره ایلس موجود نه ده، ډایرکټ موږ سره ما یو سټیټمنټ یا بلاک اف سټیټمنټ چې هغه موږ سره یو کنډیشن اخلي. خو دې که چېرې کنډیشن غلط شو، بیا موږ سره ایلس ته راځي. زه وایم که چېرې موږ سره یخني زیاته وه، کوټ واچوه، او که چېرې زیاته نه وه، نو چې که ایلس ته لاړ شه، کوټ مه اچوه، دلته ورته لیکم. نو دا موږ سره دا یو ژوندی اګزامپل و. بیا راځم اف ایلس اف ته. موږ نیسټډ اف ایلس ته موږ سره د یو نه زیات شرطونه موږ سره باید ولري، نو موږ سره باید چې شي هغه موږ نیسټډ اف ایلس استعمالوو. زه وایم که چېرې اول شرط تطبیق شو، نو اول دا باډي اکزیکیوټ دې ځای نه سټارټ او دې ځای نه ختم باندې چې ټرو پکې لیکلی دا اکزیکیوټ کړه. که چېرې دا کنډیشن فالس شو، نو ایلس اف ته راشه. دا موږ سره ګوره دې ځای نه سټارټ اف ایلس، بیا موږ سره ګوره اف کنډیشن دی. که چېرې دا ټرو نه شو، نو بیا دا باډي پرې دا ایلس ته راشه، او دا موږ سره اکزیکیوټ کړه، نو ځکه ته نیسټډ اف ایلس په نوم یادېږي. موږ سره دوه اف ایلس پکې دي، نو ځکه نیسټډ اف ایلس مطلب د یو اف ایلس سره بل اف ایلس موجود ده، اف ایلس او اف ایلس. بیا موږ سره نیسټډ اف څه ته وایي چې اف ترمنځ بل اف وي. ګوره اف اف ایلس اف ایلس اف ایلس، نو دا موږ سره ګوره یو نه زیات اف ایلس موجود دي. ګوره اف که چېرې کنډیشن ټرو وي، نو بیا دې کنډیشن ته راځي. کنډیشن ټرو وي، نو دا به اکزیکیوټ شي، که نه دا ایلس ته به راشي، ایلس به اکزیکیوټ شي. او که چېرې دا موږ سره دغه اولنی کنډیشن غلط و د اف، نو بیا به ډایرکټ ایلس ته راځي، او ایلس کې به موږ سره کوم کنډیشن یا څه پرته وي هغه موږ سره اکزیکیوټ شي. د اف ترمنځ چې څه موجود دي دا به اکزیکیوټ شي. دی خو تاسو اف ایلس کې باندې تاسو به باندې پوه شوئ، او که نه بیا ایلس والا ته به راشي او دا به اکزیکیوټ شي موږ سره. سویچ به څه شی ده؟ سویچ موږ سره د نیسټډ اف ایلس کوم چې دا یو تاسو ګورئ، د دې موږ سره یو دویم اپشن دی یا دویم انتخاب دی چې موږ کولی شو. دا سویچ موږ سره کیورډ دی، د دې په تھرو سره کوم چې کمپایلر مطلب د پروګرامرانو پروګرامینګ لنګویج سی پلس پلس پروګرامینګ لنګویج خپله اماده کړی د سویچ، دا یو کیورډ دی یا موږ سره یو لفظ دی، موږ ورته وایو که نه خاص لفظ ده. او د دې په تھرو سره چې کوو دلته یو ایکسپریشن ورکوو دې ځای کې د دې سویچ ایکسپریشن چې ته وایي موږ سره تاسو باندې ښه پوهېږئ. موږ سره مثلا یو ایکسپریشن یا اپریټر اخلم، اپریټر زه وایم که چېرې جمع شوه کیس کې، اوس دې کیسونه څه کار کوي؟ کیسونه دلته موږ سره د کنډیشن غوندې کار کوي. دلته کیسونه ورکوو، کیسونه که چېرې جمع شوه موږ سره دلته دا کار وکړي، او بیا د بریک شي. بریک څه کار کوي؟ که چېرې دا کوډ موږ سره صحیح شو، ګوره موږ سره ملټیپل چویسز دي، که نه کیس 1 ده، کیس 2 ده، کیس 3 ده، مطلب د دې نه باید یو دنه اکزیکیوټ شي. نو که چېرې دا اول صحیح شو، نو اول اکزیکیوټ کړه او بریک یې کړه، دې لوپ نه بیا ووځه د بهر. او که چېرې صحیح نه شو، نو بیا د دویم کیس ته راشه، دریم، او همدارنګه چې د درې وړه کیسونه غلط شو، نو بیا ډیفالټ ته لاړ شه، او ډیفالټ موږ سره اکزیکیوټ، او د هغه نه وروسته چې کوم کوډ دی هغه موږ سره اکزیکیوټ کړه. نو راځم چې د فلو چارټس دی، فلو چارټس دی، دا خو موږ سره صرف هغه ایکسپلینیشن و د دې. راځم اول موږ سره چې د اف سټیټمنټ دی. اف سټیټمنټ چې دې ځای نه سټارټ کېږي، بیا کنډیشن ته راځي. کنډیشن ګورو که چېرې ټرو وي،
د اف باډي ته ځي او که چیرې فالس شو نو بیا څه کېږي ډایرکټ راځي دا ګوره ایلس باډي نشته موږ سره سیده صرف اف دی دا موږ سره مونږ وایو اف که چیرې کنډیشن ټرو نو دا به ایکزیکیوټ شي که کنډیشن ټرو نو ډایرکټ به راشي چې کوم کوډ چې دې نه وروسته لیکل شوی هغه به ایکزیکیوټ شي او ایکزیټ بشي مطلب ختم بشي پروګرام او دې نه وروسته چې کوم موږ سره موجود ده هغه د اف ال سټیټمنټ ده د اف ال سټیټمنټ چې د دې نه سٹارټ کیږي کنډیشن ګوري کنډیشن ټرو وي نو ایکزیکیوټ بشي دا د اف باډي کې څه موجود وي کنډیشن مطابق او که چیرې غلط شي نو چې د ایلس باډي ته بلل شي ګوره موږ سره ایلس باډي هم موجوده ده دا ګوره اف د اف یو باډي دی یو د ایلس باډي ده که چیرې اف باډي غلط شي نو ایلس باډي ته برشي هغه کوډ به ایکزیکیوټ کی او بیا برشي ډایرکټ هغه کوم کوډ چې لاندې تنه موجود ده موږ نور لیکلای نور کوډ هغه به ایکزیکیوټ شي او بیا به ایکزیټ شي موږ سره او دریم موږ سره چې دریم موږ سره د نستډ اف سټیټمنټ ده د نستډ اف سټیټمنټ څه کوي مثلا زرته چې سٹارټ کیږي د ځنه موږ سره اف کنډیشن ګوري چې ټرو موږ سره اف باډي به ایکزیکیوټ شي چې فالس شي بیا نستډ اف ترې کنډیشن درځي چې ټرو نستډ اف باډي ایکزیکیوټ کی او چې ټرو نه بیا ورځي چې نستډ ایلس باډي ته د ایلس باډي نستډ ایلس مطلب دی کنه چې د اف سره تړلې ده هغه موږ سره ایکزیکیوټ شي او بیا ورشي ډایرکټ سټیټمنټ جست بلو اټ دا اف کنډیشن لاندې د نستډ اف ایلس باډي چې لاندې کوم کوډ موږ نور کوډ لیکلای بغیر د اف کنډیشن نستډ اف ایلس نه نستډ اف نه هغه به ایکزیکیوټ شي او بیا به ایکزیټ شي او څلورم نمبر چې موږ سره د نستډ اف ایلس دی د نستډ اف ایلس د نه سٹارټ کی کنډیشن 1 ګوري چې ټرو وي نو سټیټمنټ به ایکزیکیوټ شي او کنډیشن 2 فالس شي دویم کنډیشن درځي ګوره ملټیپل چويس دي موږ سره یو نه زیات کنډیشن دي او کوډ مې لیکلای دا نو هغه کې یو دنه ایکزیکیوټ کی یا به کنډیشن 1 یا به کنډیشن 2 یا به کنډیشن 3 او کچېر دا ټول نشو نو ایلس باډي د برزي او ایلس باډي به ایکزیکیوټ شي او د نورسته به چې کی هغه کوډ چې موږ سره اضافي لیکلای دا مطلب نور کوډ لیکلای د دې کنډیشن بغیر د دې نستډ اف نه بهر هغه به ایکزیکیوټ شي بیا به ایکزیټ شي موږ سره دا موږ سره چې د فلو چارت وی د دې کم پروګرام چې وسیدا د نورسته موږ سره لیټس جمپ ټو د پروګرام دی سیدا نو پروګرام ته جمپ کولو د لپاره څه کوم پروګرام ته جمپ کولو د لپاره د سلایډز بندوم او راځم ډیف سی پلس پلس کولاوم ډیف سی پلس پلس کولاو شو دا موږ سره لګ نږدې کو دلته ورځو اول په څه باندې کار کوو اول موږ په اف سټیټمنټ باندې کار کوو په اف سټیټمنټ کې موږ سره څه کوي انټیجر یو نمبر اخلم څه د نمبر ای نمبر مې واخسته ورته ورکوم چې سی اوټ ورته چې انټر ا نمبر انټر ا نمبر ان لاین واخلم ان لاین کې ورته لیکم چې اف ورته ورته لیکم نمبر سی ان مې کړ سی ان نمبر مې واخسته ورته لیکم چې نمبر is greater than 100 in line number is greater than 100 وزلته کچېره ان نمبر هر یو نمبر ورکم دا موږ ته حتما ایکزیکیوټ کی زور دیم زر ورکم خو دا پر دا موږ سره صحیح ده چې زر مې ورکړه دا خو موږ سره خبره صحیح شو کچېره زه چې کومه ګورل درغلم 50 مې ورکړه 50 کې چې نمبر is greater than 100 نه غلطه خبره ده 50 موږ سره د سل نه زیات نه ده نو دې لپاره موږ سره دا غلطي موږ سره منځته کی نو دې غلطي مخنیوي د لپاره چې کوم دې د لپاره چې کوم خاطر د هم یو سی اوټ اخلم سی اوټ کې ورته هم چې سلیش ټي دې غلطي نیول مخنیول لپاره چې کوم د اف ډیسیژن میکر اخلم سیدا یا کنډیشنل سټیټمنټس اخلم اوس د اف پوسټ چې کوم د یو کنډیشن ورکول شم کنډیشن څنګه ورکول شم کچېره ا دغه نمبر is greater than 100 و سیدا کچېره دغه نمبر چې و is greater than 100 و نو بیا موږ سره دا کوډ چې کا ایکزیکیوټ کا دا چې یو باډي اخلم د دې اف دا موږ سره ایکزیکیوټ کا کچېره موږ سره کنډیشن غلط و نو موږ سره هیڅ مې ایکزیکیوټ کا بیا موږ سره چې کا هیڅ مې ایکزیکیوټ صرف چې کا دا نمبر موږ سره ایکزیکیوټ شي د دې نه لاندې کوم نمبر دی ولیکه شي the number is equal to number صحیح شو the number is equal to number صحیح شو the number is equal to number دا راشه کمپایل اوران کا کور اوس موږ سره زر مې ورکړل هو the number is greater than 100 صحیح خبره ده موږ سره number is greater than 100 او دا خو به حتما ایکزیکیوټ کی ځکه چې د اف لاندې هر څه موجود دی هغه موږ سره مرته ویل کنه چې یو عام سټیټمنټ ده او دا موږ سره چې یو شرطي سټیټمنټ ده کچېره نمبر د سل نه زیات وو ګوره دا موږ سره greater ریلیشن جوړ شو کنه چې greater than 100 ده دا موږ سره ایکزیکیوټ کیږي تر زم ګوره بیا رن کوم زور ته چې کوم 50 ورکوم ګوره موږ سره چې کیږي دا سټیټمنټ دا جمله چې کومه یو ده
کومه دا جمله چې د موږ سره دا چې ما نښه کړې ده دا موږ سره نه ده راغلې ګوره ولې ځکه چې ما دلته شرط تطبیق کړی دی شرط که چیرې موجود شي نو مطلب تطبیق شي دا موږ سره اکزیکیوټ کړه 100 نه خو زیات نه ده نه 50 نو 50 زیات نه چې کی صرف دلته دا جمله سکیپ کړه پرېښودلی او دلته موږ سره راغی چې د نمبر از ایکوال ټو نمبر یا 50 صحیح شو نو دا زموږ پروګرام په اف باندې راځم دویم پروګرام هم په اف باندې کار کوم او دویم پروګرام داسې کار کوم چې دا کوډ دې ځای پورې پرېږدم صرف دغه ورنه لرې کوم ښه یو نمبر موږ نه یوزر نه واخلي سیده انټیجر نمبر مې ډیکلیئر کړ نمبر به موږ یوزر نه اخلي دې به نو تاسو پوهېږئ انشاءالله سیده ګوره زه دا که چې کوم کمپایل او رن کوم زه ورته یم چې هر څو نمبر مې ورکړ 10 مې ورکړ 20 مې ورکړ 100 مې ورکړ سي دې باندې تاسو پوهېږئ چې مطلب یې انټر نمبر به اخلي وایي نمبر به اخلي د یوزر نه زه ورته یم اف دغه نمبر چې کوم دغه نمبر چې کوم موږ سره دا که چیرې دا موږ سره په دوو باندې تقسیم شي او د دې څو باندې په دریو باندې تقسیم شي او د دې جواب موږ سره صفر راشي د جواب موږ سره چیرې صفر راشي د جواب میسج به ورته ورکو میسج به ورته لیکو چې /t the number نمبر چې کوم دا موږ سره په دریو باندې ویش قابلیت لري نو موږ په دریو باندې هغه د ویش قابلیت لري چې د ارقام مجموعه په دریو باندې پوره ویشل کیږي مطلب ګوره په دریو باندې پوره ویشل شي موږ سره جواب صفر راغی څه شي جواب موږ سره صفر راغی په دریو باندې ویشي باقي باندې موږ سره صفر راغی نو موږ سره په دریو باندې د ویش قابلیت لري کچېرې نه نو بیا نه لري نو راځم دا کمپایل او رن کوم دي ځنه نه مې ورکه نه is divisible by 3 exactly نه په دریو باندې پوره ویش قابلیت لري رننګ په ځای مې کمپایلینګ رننګ وهه صحیح ده لږ وخت به اخلي مثلا اوس راځي ګوره 21 مې ورکړ 21 is divisible by 3 exactly بیا راځم زه ورته چیک کوم زه ورته 3 واخله exactly 3 هم موږ سره موجود ده مثلا ما 5 ورکړ 5 هم موږ سره موجود نه ده مطلب 15 باندې نه تقسیمیږي ما شپږ واخیسته شپږ هم په دې باندې پوره ویشل کیږي نو دا زموږ چې د اف سټرکچر اوس راځو په چې کې nested if اوس if else باندې کار کوو سیده دا به ختم کړو دی په لیکل if else statement if else statement چې کې چیرې دا if condition مل دا ورک او د ځنې چې باډي سره موجود شو باډي کې چې څه کوډو هغه موږ سره condition تطبیق شو او دا موږ سره ایکزیکیوټ شو که چیرې دې کارونه کړي if نو بیا به چې کېږي بیا موږ سره چې دلته یو نوی باډي موږ سره اخیستل کېږي هغه ته else نوم ده هغه موږ سره ایکزیکیوټ کېږي صحیح ده ما درته وویلې example به داسې وي چې مثلا زه وایم integer number مې واخیسته سي اوټ مې کړه /n/t enter number enter /n/t او بیا چې کوم زه ورته یم چې n که موږ سره چې number صرف n دی اوس زه شرط باندې تطبیق کوم که چیرې زه وایم دغه n is greater than 100 وي دا خو موږ مخکې کړی و دې باندې خو تاسو پوه شوئ که چیرې n د 100 نه زیات وي دلته سی آوټ که موږ ته ووایي چې n is greater than 100 n is greater than 100 او که چیرې نشو نو بیا چې دا بیا ورکوډ وي که نه سی آوټ به کې موږ ته ووایي چې همدغه سټیټمنټ کاپي کوم کنټرول سی به کې دلته به چې کې پیسټ کې او دلته به ورته ووایي چې is less than 100 د 100 نه ورکوټی ده مثلا چې کوم کمپایل او رن کوم ده کمپایل او رن نه وروسته زه ورته یم چې 100 مې واخیسته یا 120 مې واخیسته 120 is greater than 100 نو صحیح شي 120 is greater than 100 که چیرې ما مخکې چې ورکو ما مثلا اتیا ورکو نو موږ سره به ما یو شرط تطبیق موجود وګڼه د اف خو که چیرې موږ ایلس ته راغلو ایلس کې اوس اتیا ورکوټی ده که نه ایلس کې موږ هغه اخیستی ده اوس موږ سره چی شي 80 is less than 100 صحیح شو
نو دا زمونږ د ایفلز باندې کار. ایفلز باندې یو بل کار هم کولی شو، د جفت او طاق عدد اخیستلی شو. مثلا زه ورته وایم چې enter a number to check if it is odd or even، چې دا آیا دا طاق دی او که جفت دی. خو زه طاق او جفت څنګه معلومولی شم؟ مثلا زه وایم که چیرې دغه نمبر مونږه چې که دا ډیوایډ که په 2 باندې او د دې هغه مونږ سره یو راغی، د دې مونږ سره جواب یو راغی، نو مونږ سره به ولیکي چې n سټیټمنټ هماغه مونږ پرېږدو، دا به چې کوم دا به ختم کوم، دې به زه ولیکم چې odd n is odd، دغه n number is odd، دا n نمبر چې کوم دا موږ سره ګوره n موږ سره مثلا 5 مې ورکړه، 5 راغله په 2 باندې مې وویشل، 2 اوس یو موږ سره باقي مانده راغی که نه، نو موږ سره چې هغه عدد چې پوره په 2 ویشل کېږي هغه موږ سره چې جفت دی. صحیح ده؟ نو په 2 باندې کوم عدد ویشل کېږي؟ مثلا 10 شو، 20 شو، 30 شو، چې مطلب جفت عدد په 2 باندې پوره ویشل کېږي، نو پوره نه ویشل کېږي نو بیا چې کېږي دا شرط تطبیقېږي، مطلب یو باقي مانده راځي، دا نمبر به odd وي. او که چیرې موږ سره دا شرط تطبیق نشو، غلط شو که نه، موږ سره یو په ځای 0 راغی دلته اوس، نو موږ سره چې دې ځای ته else ته به راشي، else باډي ته، او else باډي کې به چې وایي چې number is even، number is even. صحیح شو؟ number is even. کمپایل او رن کوم دا 100 چې دا موږ سره جفت ده، number is even، موږ سره جفت دی دا نمبر وایي. بیا راځم زه ورته چې کوم 1012 ګوره دا چې کېږي موږ سره دې ځای کې بیلیږي. صحیح ده؟ نو موږ سره دا نمبر هم چې ده دا هم موږ سره جفت دی. بیا راځم دا رن کوم او بیا ورته چې کوم دا نمبر مې واخیسته 1283 موږ سره خپله چې ده موږ سره طاق ده، ولې چې اوله ده موږ سره طاق دی. چې دې نو که چېرې ګوره 1283 کلکولیټر راولم، کلکولیټر مې واخیسته او زه ورکوم چې 1283 دا تقسیموم په څو باندې؟ په 2 باندې. ګوره موږ سره جواب چیرې 641.5 مطلب پوره نه تقسیمیږي. یا همدارنګه ماډولس هم اخلم، ماډولس هم اخیستلی شم په 2 باندې. بخښنه غواړم، نمبر څو ده موږ سره؟ نمبر موږ سره 1283 ماډولس 2 equal to، خو بیا هم پوره نه راځي. ګوره موږ 683.0 راځي، نو موږ سره هغه اشاریه چې راځي هغه موږ سره مطلب پوره نه ویشل کېږي، حتما باقي ماده پکې موجود کېږي، نو دې په ځای موږ سره چې کېږي odd راځي او که نه even دی. موږ سره دا nested if اوس nested if else باندې کار کوو. nested if else باندې څنګه کار کوو؟ زه وایم دا نمبر مې واخیسته، ښه integer number 1 number 2 and number 3 مې واخیستل. nested if else کې څه کار کېږي؟ مطلب زیات شرطونه ورکولی شو او په هغه شرطونو کې باید یو شرط تطبیق شي. هغه موږ سره چې ده مثلا زه وایم راځم دلته ورته وایم چې cout enter 3 numbers /n/t باندې خو تاسو پوهېږئ چې نیو لاین او یو ټیپ سپیس. n که موږ سره number 1 number 2 number 3 دا number 1 البته دا باید number 1 کم. صحیح شو؟ اوس زه ورته وایم چې if number 1 is equal to number 2، number 1 د number 2 سره مساوي ده. صحیح شو؟ number 1 د number 2 سره مساوي ده. اول به چې کوم nested if باندې کار کوم درته، دا به ختم کوم، دلته ولیکم چې nested if، بیا به nested if else تو. nested if کې څه کار کېږي؟ موږ سره د یو if شرط ترمنځ بل if شرط ورکولی شو. ګوره زه اوس وایم if number 1 is equal to number 3 شو، که چیرې number 1 څه شی مساوي شي د number 2 سره او همدارنګه number 1 د number 3 سره مساوي شي، نو دلته به چې ولیکه cout که موږ ته ولیکه چې number 1 is all numbers are same. ان لاین واخله. صحیح شو؟ ټول نمبر موږ سره چې دي مساوي دي، او که چیرې نو بیا چیکه
else راشه دلته ولیکه چې outcome ته ولیکه چې all numbers are different. همدارنګه د دې else باډي کې هم چې کا همدا یو سټیټمنټ راواخله کاپی کا نسی او کنټرول وی کا اوس راشي کمپایل اند رن کا هریا ښه ما 100 بیا مې 100 بیا مې چک 100 واخیستل اوس درې وړه موږ سره مساوي دي کنه موږ سره چې all numbers are same یا equal کله موږ سره مساوي چې all numbers are same ما چک ګوره دلته مې 100 ورکړ دلته مې 100 ورکړ دلته مې 100 ورکړ دلته ګوره نمبر 1 چې د نمبر 2 سره مساوي ده مطلب دواړه مساوي شول کنه نمبر 1 اول نمبر او دویم نمبر اوس اول نمبر دریم نمبر سره هم مساوي ده نو مطلب اول نمبر دویم نمبر دریم درې وړه مساوي شول نو ما ته میسج ورکړی چې درې وړه نمبر مساوي دي او که چیرې نشه else ته راشه درې وړه نمبر مختلفې دي او که چیرې بیا هم د دې شرط تطبیق شي دا شرط غلط شو خو مطلب اول شرط غلط شي دې درځي دا شرط هم غلط شو نو دی else ته راځي کنه نو بیا چې کی دا مونږ سره چې درې وړه نمبر مختلفې دي مونږ سره کمپایل کوم بیا سل به چې اخلم 300 اخلم همدارنګه بیا چې اخلم بیا موږ سره 250 اخلم all numbers are different ټول نمبر موږ سره مختلف دي نو دا زموږ د نن پروګرام په څه باندې په nested if باندې اوس راځي nested if else کې هم کار کوم خو په nested if کې تاسو ته یو بل اگزامپل کار وکم nested if چې شي کې موږ سره د زیات شرطونه موږ سره چې کېږي موږ سره ورکوي شو په یو ځای کې او nested if else چې کې nested if else کې موږ زیات شرطونه ورکو داغه نه یو دنه باید تطبیق شي اوس ورته وایم چې ښه nested if else باندې باید کار وکم nested if به پرېږدو چې دا موږ سره سمپل ده دې دومره کار هم موږ نه اخلو nested if else او switch چې دی هغه بیا موږ سره هوبهو یو شان دي څه ده بس nested if else کې به څنګه کار کوو nested if else کې زه ورته وایم integer number A B in C A B C in D see د سلور نمبر مې واخلې see outcomes ورته وایم چې /n/t/n/t دې تر منځ ورته وایم چې enter 4 numbers cn کوم cn کې ورته وایم چې A B C D صحیح شو سلور نمبر مې یوزر نه واخیستلې زه ورته وایم if A is equal to B and A is equal to C and دا مزیدار پروګرام یې ده and A is equal to D یا نه داسې نه اخلم زه ورته وایم چې نه پروګرام داسې نه جوړوم if A is greater than B دولګه چې /t A variable is greater than others in line the A variable چې ده is greater than B ده مطلب A variable is greater than B variable else if A is greater than C outcome ته وایي چې A variable /t A variable is greater than C variable else if A variable is greater than D outcome سره وایي چې /t A variable is greater than D variable دا پروګرام ما درته یو بل قسم کو خو دا شی موږ سره راغی
صحیح ده تاسو چې هر کار ته اخیستلی شئ تاسو ته خپل کار اخیستلی شئ او د اخره کې ورته ولیکئ چې else کې اس مه لیکه ښه اوس دې ځای کې ګوره داسې کېږي موږ سره اول به اف ته راځي اف که چیرې ا د بي نه ګریټر وي نو دا سټیټمنټ موږ سره اکزیکیوټ کېږي بیا که چیرې ا د سی نه ګریټر وي نو دا موږ سره اکزیکیوټ کېږي او که چیرې ایلس ا د ډي نه ګریټر وي نو موږ سره به دا سټیټمنټ اکزیکیوټ کېږي او که چیرې هغه هم نشو نو بیا به د ایلس ته راځي ګوره نیسټډ اف ایلس څنګه ورته وایو موږ اف بیا ایلس ده بیا اف دا بیا ایلس ده بیا دا اف ده بیا دا ایلس ده نو ځکه ورته نیسټډ اف ایلس اف ایلس اف ایلس وایي صحیح شو nested if else وایي دا اوس راځم دا کمپایل او رن کوم a می 100 ورکه b می 50 c می 50 d می 50 a variable is greater than b variable a د b نه greater ده البته چې د درې وړ نه greater ده خو ما سره b ورکړی ده صحیح ده چیرې اندې کې داسې شی ورکړم چې end operator ورکما end کې a is greater than c ورکما همدارنګه بیا end operator ورکما a is greater than d هم واخلم اوس موږ چې a variable is greater than c b c and d اوس a variable د b c او d درې ورنه greater ده او که چیرې دلته راشم دا شرط شي کوم شرطونه چینج کوم همدغه را واخلم کنټرول سی دا end operator چې کې د درې وړ شرطونه به تطبیقېږي الله به دا باډي موږ سره اکزیکیوټ کیږي که چیرې دا یو شرط هم غلط شو نو دا باډي به نه اکزیکیوټ کیږي زه یو پیسټ کو د a په ځای به چې ولیکم a په ځای به چې کوم b ولیکم دلته به a ولیکم دلته به هم b ولیکم دلته به هم b ولیکم اوس b ویډیو تر ټولو ګریټر ده نو دلته به چې کوم b کما which is greater than a c d اوس دلته چې کومه دلته به هم کنټرول سی دلته به سی واچوم دلته هم سی دلته به څه واچوم ا واچوم دلته به سی ویریبل سی به واخلم a b and d سمه ده اوس ایلس یو بل اف هم موږ ته پکار ده چې دې کې موږ سره چې شي د ډي ویلیو راشي دې کې به a ولیکو او د ورته چې سی اوټ کوم سره d value is greater than a b and c دلته یو ټیب سپیس او else کې اخره کې چې اخلم else کې ورته چې سی اوټ کوم سره all values are equal or different ټولې ویډیوګانې به یا equal وي موږ سره یا خو به هم different وي هغه شرطونه هم تاسو واخلئ هغه تاسو هومورک واخلئ صحیح ده یا خو به چې کې هغه موږ سره else if داس شرط واخلئ که چیرې a د ټولو مساوي وي نو مساوي والي ولیکه all values are equal او که چیرې مختلف وي نو مختلف ولیکئ دا ګوره تاسو یو ایکسرسایز شو راځم دا چې کوم کمپایل او رن کوم دي ځای نه فلو باندې وروسته بیا هم خبرې وکړو 100 مې ورکړه بیا مې چې 200 ورکړه بیا مې چې 300 ورکړه بیا مې چې 500 ورکړه ګوره d video is greater than a b and c بینسو ویلیو چې د b نم c نم زیاته ده b نم زیاته ده او a نم زیاته ده ایگزیکټلی صحیح خبره ده صحیح شو نو دا زموږ چې بیا رن کوم بیا زه ورته چې کوم زر واخلم دې کې زر اخلم a variable is greater than b c and d ګوره a variable چې د موږ سره دا ګوره دومره غټه ده 1 لک زیات 340 نه 240 نه او 240 نه exactly صحیح خبره ده او که چیرې موږ سره ټول مختلف وي نو به موږ سره شي دا موږ سره راځي هغه شرط تاسو اخلئ صحیح ده ګوره all values are equal or different ګوره موږ سره different نه دي خو equal خو دي کنه یو شرط تطبیق شو موږ سره نو دا زموږ د نن ورځې په nested if else باندې کار ښه switch statement باندې switch statement چې کی هو به هو اند nested if په شان دي کار کوي خو هغه موږ سره چې کی هغه موږ سره سکی هغه موږ سره کوډ بچت کې او بل هغه لک سمپل شانتي ده هغه باندې به د کار کوي یو کیلکولیټر جوړو کیلکولیټر تاسو په دې باندې هم جوړولای شئ چې دوا اپرنټ باخلئ دوه ویډیوګانې واخلئ داسې چې لاس او بیا به چې کوي یو اپریټر اخلئ او بیا به لاس چې د دې ریزلټ به پرنټ کوي چې لاس جمع لاس از ایکوال ټو 20 تاسو یو کیلکولیټر به جوړوئ په دې باندې څنګه کار کوو
دې لپاره موږ چې کوم موږ سره دوه ویډیوګانې خو انټیجر ټایپ صحیح شوې صحیح ده ویریبل مې جوړ کړ اوس کریکټر یو چې کوم اپریټر اخلم اپریټر لپاره یو صرف او پی لیکم سینې لیکم چې اپریټر صحیح اپریټر دې لپاره چې کوم صرف او پی اخلم اپریټر اوس سویچ په دې کیورډ سره سٹارټ کیږي صحیح ده سویچ دې کیورډ سره سٹارټ کیږي او دې ترمنځ چې کوم ایکسپریشن اخلم ایکسپریشن چې اخلم او پی او دې کې چې کوم کیسونه څه کار کوي موږ سره کیسونه د چې د نستډ اف ایلس کې کوم کنډیشن ورکو چې ایلس اف داسې کیس به کنډیشن مخسته دې کې موږ کیس اخلو کیس کې موږ چې جمع ورکوم دا سیکل دا فول کالن سره ختموم او دې ځنه چې کوم بریک اخلم صحیح شو وذکر دغه جمع علامه ولې د سنگل کوډ کې وخت ځکه چې دا کریکټر موږ سنگل کوډ اخلو کچې دا سټرینګ و نو سټرینګ موږ سره ډبل کوډ کې اخسته نو زه دې کې کوم دې کې ورته سی اوټ کوم سی اوټ کې ورته هم چې ها سی اوټ کې ورته هم چې a plus b equal to a plus b صحیح شو a plus b is equal to a plus b بل کیس اخلم او کیس کې چې ورته ما کیس کې چې منفي شو بس شی وکم سره بریک واخله او دې کې سی اوټ کوم سره ها سی اوټ اندې ځان راخلم صرف د علامه چینج کوم صحیح ده کاپی کوم دا کنټرول سی کنټرول وی خو دغه د بچی کوم صرف یو ټیپ سپیس ته پاره چې کوم داخلم ها ګوره سنگل کریکټر کې ول یو ټیپ سپیس واخصه دا د شي هم اخستل شي او ډبل کوټیشن هغه کې هم اخستل شي تاسو اخستل شي صحیح ده الله هم دا چې کوم ورته پیسټ کوم او دې نه چې کوم دا منفي ته چینج کوم او دلته هم چې کوم دا تفریق علامه چې تفریق عملیه په باندې اجرا شي بیا کیس اخلم کچېری کیس کې موږ سره چې شو دا موږ سره د ضرب عملیه خلاصي شو بیا موږ سره چې وکا موږ سره دلته سی اوټ واخلا او سی اوټ کې هم دغه کوډ بیا چې کوم کاپی کوم دلته پیسټ کوم پیسټ مې کړ دې ځنه چې کوم دا ضرب ته چینج کوم او دې علامه هم چې کوم ضرب ته چینج کوم صحیح شو ضرب علامه شو او به دې نو وروسته چې کوم دې وروسته چې بریک اخلم زورته او به چې کوم کیس اخلم او کیس کې کچېره موږ سره چې شو تقسیم موږ سره راغی نو به چې کا دې کې سی اوټ واخلم موږ سره سی اوټ کې متوایا کنټرول وی کا کنټرول وی دې ځنه تقسیم کا ا په بي باندې همدارنګه د هم تقسیم ماډولس پاتې شو سي د ماډولس هغه باندې به تاسو کار کوئ ماډولس کوم یو ده ماډولس د درخیم سي ده ماډولس کچېره کیس موږ سره چې شو موږ سره دغه علامه مرته واچول سي شو دا علامه نو موږ سره چې باقي مانده به تاسو بیا پیدا کوئ اوس اخره کې چې موږ سره پاتې ده اخره کې موږ سره ډیفالت پاتې ډیفالت کچېره موږ سره د یو اپریټر ورن کړل شي ګوره جمع علامه ورن کړه دا مې ورن کړه نو بیا موږ سره چې شي د ورته وایي چې سی اوټ کې موږ ته you have entered a wrong operator یو انلاین واخله او دې راشه کمپایل رن کا you have entered wrong operator okay د سی ان دا غزر شوی ښه دغه مې دا ورکړی اوس دې ځنه چیک او زورته هم چې enter number operator enter first number then operator then second number صحیح شو موږ نه یوزر پیږي چې څه شی باید واخلو /n/t دا چې کوم کاپی کوم او دلته هم پیسټ کوم چې ان به کې موږ سره چې a then operator then b compiler run error 0 warning 0 زورته هم چې 10 plus 100 109 څو کیږي ګوره 209 کیږي ریزلټ موږ ته راکړ بیا راځم زورته هم چې کا رننګ اوس چې کوم زه 100,000
minus 100 یا 1905 موږ سره راغی بیا رن کا بیا زه ورته وایم چې 500 تقسیم ضرب دی 500 کېږي 2500 زه ورته وایم چې 2500 تقسیم 500 څو کېږي 5 کېږي صحیح شو نو دا زموږ د نن ورځې پروګرام ان شاء الله په بل پروګرام کې به دا د شاګردانو پوښتنې وي صحیح د نور پروګرامونه ان شاء الله په فنکشنز باندې زموږ دوام لري 12 ویډیو د 12 ویډیو د فنکشنز شوي دي چې ان شاء الله مکمل فنکشنز پکې څه شوي دي مکمل شوي دي هغه باندې تاسو نظر واچوئ او هغه باندې کار وکړئ ان شاء الله تر ټولو مهم ټاپکس چې هغه په C++ کې یوز کیږي هغه همدا بیسیک ټاپکس دي چې د بیسیک ټاپکس نه وروسته موږ بیا اوپس ته ځو اوپس بیا تر ټولو مهم ټاپکس دي هغه اوپس کې موږ سره څه یوز کیږي همدا بیسیک ټاپکس یوز کیږي چې decision makings یا conditional statements دي بیا loops دي همدارنګه څه شي دي arrays دي structure دا pointer دا او نورې ټاپک هم پکې موجود دي کوم چې مهم ټاپک دی هغه ما تاسو ته کړی ان شاء الله بیسیک پروګرامینګ چې کوم ورته وایي ان شاء الله په دې باندې یو ویډیو جوړوم لکه څنګه مې چې دا جوړه کړه دا به هم وایي چې کنډیشنل سټیټمنټس ته وایي همدارنګه بیا لوپس ته وایي اریز ته وایي که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ټول یو ویډیو کې وکم نو ان شاء الله کمنټ وکړئ او دا ویډیو د سپورټ کوي ان شاء الله چې آینده لپاره کار وکړو والسلام او یو بل خبره چې لیاده مو ونوځي په دې کې تاسو لپاره اساینمنت تر ټولو مهم اساینمنت څه شی ده هغه اساینمنت دا ده چې تاسو به چیک کوئ یو ایج لپاره به چیک کوئ تاسو یو ویریبل ډیکلیئر کوئ دې ځای کې او بیا به هغه دې ځای کې سویچ ایکسپریشن ته ورپاس کوئ دې ځای ته سویچ کوم ایکسپریشن کوم ځای کې اخلي او بیا به چیک کوئ کیس کې به که چیرې هغه عمر 10 ونه د بولي کې چې دا 10 کالو د هلک دی چې شی ده همدارنګه بیا بریک کوي او بیا به کیس اخلي ښه دی اوس ګوره دلته شي سویچ ته اپریټر به واخلي اپریټر که چیرې جمع ورکړه نو دلته شي کیس کې موږ سره چې جمع شي دلته موږ سره پرنټ کې او دلته بریک ته راشي بریک کې موږ سره چې بریک شي دې ځای ته به راشي اساینمنټ به دا هم دی یا بریک به چې کې د بریک موږ سره دا دې ځای ته چې راوستي دا شرط تطبیق شي نو موږ سره نور مخکې نه ځي دا بریک درې دې ځای کې او دا لوپ کم سویچ باډي چې دا موږ سره ختم شي دې ځای پورې صحیح شو دې نو څنګه سره کیس کوم یو دا منفي ده مطلب تفریق ده تفریق کچېره علامه بون سره من جوړ شو موږ سره بیا بریک شي او همدارنګه اخر به چی شي کچېره د ټول تر شرطونه تطبیق نشول نو یو ډیفالت تر شي ډیفالت کې موږ سره وایي چې یو هاف انټرډ ا رانګ اپریټر همدارنګه بیا چې کلاس عمر لاس کال عمر دی ورکه بیا شل کال بیا 10 کال بیا 30 کال بیا همدارنګه 50 کال نو بیا تاسو سره ان شاء الله ما خپل انسانانو عمر ورته منشن کوي ته خپل ایج سره سیدا چې څومره عمر لري او څومره وخت پاتې کېدی شي دویم پروګرام په دې کې کار کوو چې تاسو باندې پوه شئ اسانه پروګرام کار کوو پروګرام به داسې وي چې ډېر اسانه پروګرام کار کوو سیدا مثلا انټیجر یو نمبر موږ اخلي دلته سویچ اخلم سویچ لپاره دا نمبر پاس کوم د بس آوټ کوم enter a number دا سکرین به لږ رانږدې کوو هم /n/t n کې نمبر څومره سکرین نږدې کېږي هغومره د ټایپنګ لږ مشکله کېږي خو خیر هېڅ مشکل نه لري زه ورته کیس لیکم کیس کې که چېرې موږ سره دا نمبر څه شی شو دا نمبر موږ سره مثلا ومې لیکل چې 10 ګوره دلته دا نمبر باندې ټول کار کېږي سي دا نمبر کې اوس دلته کیسز پې جوړېږي په دې نمبر باندې کیس څنګه جوړوم زه ورته لیکم چې په لیکلي شکل کې دلته ورته لیکم سي دا 10 او دې ځای نه چیک بریک کا چیرې لاس شول موږ سره نو موږ سره بالکل هیڅ نور مه ایګزیکیوټ کړه دې ځای نه بس ختم کړه دا بریک کا دې ځای دا بریک څه کار کوي دا نور ختم کړه دې ځای نه ووځه دې سویچ باډي نه او که چیرې د 10 نه یو بل کیس مې هم پکار و زه دلته کیس لیکم کیس مثلا ما سره چې شي 20 شو اوس 20 فل کالن واخلئ سیده فل کالن اوس 20 که شو نو بیا چې کا بیا هم همدارنګه دا کاپي کا د دواړه کاپي کا کنټرول سی کا او دلته موږ سره پیسټ کا او دې ځای 10 په ځای موږ سره
20 ولیکه 20 صحیح شو موږ سره 20 ولیکه او که چیرې دا هم نشو کیس موږ سره 30 شو فول کالن او دلته موږ سره چیک پیسټ کا او پیسټ نه دلته 30 ولیکه 30 او که چیرې کیس موږ سره چې شو 50 شو سی اوټ که موږ سره ولیکه چې 50 او بریک یې کا او که چیرې ډیفالت شو سی اوټ که موږ ته ولیکه چې the number is greater than 50 the number is greater than 50 ګوره دا موږ سره څومره ښه پروګرام شوی موږ سره بلای شي ګوره نمبر به یوزر نه واخلي نمبر که چیرې لس شو نو موږ سره پرنټ کړي چې 10 او بیا به بریک کړي او که چیرې دا موږ سره دا شرط تطبیق نه شي دې شرط ته به راشي که شل شي او که چیرې دا شرط هم تطبیق نه 10 ته به راشي که چیرې 10 هم نه شي 50 ته به راشي که چیرې 50 هم نه شي ډیفالت ته به لاړ شي ډیفالت مطلب لکه ایلس غوندې کار کوي لکه څنګه چې نیسټډ اف ایلس کې ایلس په شانتي کار کوي دا نمبر is greater than 50 کمپایل اینډ رن کا 30 ورک 30 په لیکلي شکل کې ماته راکوي مثلا ما 20 ورک 20 لیکلي شکل کې ماته راکوي همدارنګه ما چې ورک 2 نمبر مې ورکړ هي the number is greater than 50 نو دا زموږ د نن ورځې پروګرامونه والسلام او په الله مسپارم